شتوتګارت ته په لار بیا په اوټوبان کې لاره بنده وه، بیا په فرعي سړک رالو. دا د سیمې د کلیو سړکونه دي اصلا. دا ته یو شتوتګارت ته نږدې یو. شتوتګارت د اسانو د روزلو ځای یا د اسانو د روزلو باغ په معنا دی. د ښار بنسټ په 10مه پیړۍ کې ایښودل شوی دی، هغه مهال چې هنګریانو په دې سیمه بریدونه کړي وو. د دې سیمې واکمن دلته اسان روزل او هغه جنګي اسان وو چې د هغوی مقابله وکړي او هماغه وخت کې د ښار بنسټ کېښودل شو. شتوتګارت د بادن ورتنبرګ ایالت مرکز دی او دا ایالت او دا ښار د جرمني په جنوب لویدیځ کې واقع دی. شتوتګارت د جرمني شپږم لوی ښار دی او په دې ښار کې 6,10,000 کسان ژوند کوي. ښار شاوخوا 23 ناحیې لري او بادن ورتنبرګ ایالت په ټولیز ډول تر 11 میلیونو زیات نفوس لري او د جرمني دریم ستر ایالت بلل کیږي. په شتوتګارت کې خپله شاوخوا 40% بهرنیان اوسي. دلته بهرنیان زیات راځي ځکه دلته ډېرې فابریکې دي او ستر پوهنتونونه دي او د زده کړو مرکزونه دي. دا شتوتګارت ښار دی. نن دلته هم ورځ باراني ده. نه پوهېږم چې کوم ځای نه به ولیدلی شو. خو راځئ لږ لږ به وګرځو چې څنګه ښار دی، څنګه حالت دی. او که لږ وروسته هوا ښه شوه بیا به د نورو مهمو د ځینو مهمو سیمو ویډیوګانو به یو ځل بیا وکړو. دا مرکزي سیمه ده، شاوخوا تجارتي مرکزونه او مارکیټونه دي. راځئ ځینې تاریخي ودانۍ به هم وګورو. زموږ سره اوسئ. په شتوتګارت کې شاوخوا 1500 داسې شرکتونه شته چې د موټرو پرزې جوړوي او له همدې کبله شتوتګارت د جرمني له اقتصادي مرکزونو یو دی. له سترو فابریکو څخه د دایملر یا مرسډس بنز چې د بنز موټرونه جوړوي، پورشه چې ډېر مشهور موټرونه دي او هغه لوګو یا نښان چې دی د آس په ډول دی، هغه هم د شتوتګارت نښان دی ځکه چې دا د آسونو د روزلو ښار بلل کیږي. له هغې نه اخیستل شوی دی، هغه هم په دې ښار کې جوړیږي او په دې ایالت کې دي. د بوش په نوم د الکتریکي یا برقي وسایلو کمپنۍ چې دا همدا ډول زیمنس دلته مرکزونه لري او له همدې کبله دا له اقتصادي پلوه په ځان بسیا او شتمن ایالت بلل کیږي.
په دې ښار کې ډېر مشهور موزیمونه هم شته چې یو تر ټولو مهم د بنز د موټرونو موزیم دی یا مرسډیز بنز کمپنۍ چې له پیله کوم موټرونه جوړ کړي دي هغه بیلګې یې ټولې په همدې موزیم کې خوندي کړي دي او له ټولې نړۍ څخه یې خلک لیدلو ته راځي. دا ښار په دوهم نړیوال جنګ کې وران هم شو، شاوخوا 142,000 بمونه پرې وغورځول شول او ډېر کسان پکې ووژل شول او ویل کېږي کله چې دا ښار فرانسویانو ونیو په هغه ورځو کې 1309 جنسي تیري په دې ښار کې په دې ځای په ښځو نجونو وکړل چې دا یو ستره فاجعه هم بلل کېږي او له دې څخه بده خاطره لري دا ښاریان او دا خلک. خو اوس د جرمني له خوشحاله ښارونو یو دی او هغه ښار بلل کېږي چې خلک یې له کم روحي فشار یا سټرس سره مخ دي. دلته د ښار منځ کې چې ګرځئ د پښو لاندې مو بنکرونه دي چې هماغه د نړیوالو جګړو پر مهال جوړ شوي دي او هغه وخت کې له بمبار او جګړو څخه خلک پکې پټېدل، نو هغه اوس هم شته او ساتل کېږي. د لیدلو وړ ځایونه دي، ممکن د موزیمونو په توګه کار ورڅخه واخیستل شي، اخیستل کېږي. په شتوتګارت کې د مځکې له منځه هره ورځ شاوخوا 4 میلیونه لیتره منرال اوبه د مځکې له منځه راوځي. په ښار کې شاوخوا 14 چینې دي چې د حکومت لخوا پیژندل شوي دي او ساتنه یې کېږي. او په ټوله اروپا کې له بوداپست وروسته شتوتګارت دوهم ښار دی چې ډېرې منرالي اوبه لري او ډېرې چینې لري. دا هم د ښار مرکزي کلیسا ده. د دې کلیسا دغه یو ټاور پخوانی دی او نور ودانیو اکثره برخې نوې جوړې شوي دي. د دې کلیسا نوم شټیفتکirche دی او له 10 یا 11 پیړۍ راهیسې همدلته موجوده ده. البته ودانۍ وخت په وخت نوي شوي دي. اوس ګورئ چې په کلیسا کې ډېر کسان نشته او دا ځکه چې اوس کلیساو ته ډېر خلک نه ځي. په جرمني کې که څوک د کلیسا برخه وي یا یې غړیتوب ولري هغه باید شاوخوا 8 سلنه د خپل معاش ټکس هم ورکړي. خو اوس ډېر کسان ټکس هم نه ورکوي او ورځ په ورځ یې مینوال کمیږي، غړي یې کمیږي. له همدې کبله کلیساوې هم له ماتې سره مخ دي او داسې کلیساوې هم شته چې خپلې ودانۍ حتی پلورلي دي یا یې پلوري. د نړۍ په کچه مشهور برانډونه او کمپنۍ په شتوتګارت کې دي. د بیلګې په ډول مرسډیز بنز دلته فابریکه لري او عمومي مرکزي دفتر یې دی. همدا ډول پورشه. د دې دواړو کمپنیو موزیمونه هم دلته دي چې هغه هم په زړه پورې دي. متاسفانه اوس فرصت نشته چې ورشو له نږدې وګورو.
په شتوتګارت کې د نورو ګڼو موزیمونو ترڅنګ یو موزیم چې دی په هغې کې د افغانستان لپاره یوه برخه بیله شوې ده چې د افغانستان اړوند آثار پکې ساتل کیږي او د همغه افغانستان د پخواني تاشقرغان ښار یو کاپي غوندې جوړه شوې ده چې شاوخوا ته دوکانونه دي. اوس به متاسفانه فرصت نه وي چې هغه وګورو، خو په بل فرصت کې به بیا خامخا راشو. جالبه ده. هغه وړاندې چې ښکاري تپې په سر د شتوتګارت ټي وي ټاور دی، هغلته هم ختلی شئ او د ښار ننداره کولی شئ. د شتوتګارت په شاوخوا سیمه کې غونډۍ دي او په هغې باندې هم د لیدلو وړ نور ځایونه شته. دغې سیمې ته چې اوس یې ګورئ شلوسپلتس وایي او دا یو ډېره مرکزي سیمه ده. شاوخوا یې ودانۍ او موزیمونه او تاریخي ځایونه دي. سټریټ میوزیک خو د هر ښار د کلتور مهمه برخه ده. نو هر ځای چې ولاړ شئ دا موزیکونه به اورئ او رښتیا هم ځینې یې ډېر ښکلي وي. دلته چینایي او آسیایي خوراکونه او رستورانتونه ډېر په یوه کوڅه کې. په شتوتګارت کې د موټرو لپاره لومړی تونل هم جوړ شوی دی چې په 1896 کال کې دا تونل جوړ شوی دی او تر اوسه پورې هم شته، موټر ورڅخه تیریږي.
دا د شتوتګارت مرکزي سټیشن یا هاپبانوف دی چې اوس تر کار لاندې دی او ډېر نه ښکاري. خپله په ټول ښار کې هرې خواته ډېر کارونه کېږي. موږ اوس د کتابتون خواته روان یو. کتابتون به هم وګورو چې د جرمني یو مشهور کتابتون بلل کېږي، حتی د نړۍ په کچه له مشهورو کتابتونونو څخه دی. دا شاته بلډینګ چې ګورئ د شتوتګارت عامه کتابتون دی. دا په ډېره موډرن او نوې بڼه جوړ شوی دی. راځئ دننه ورشو ننداره یې وکړو. کتابتون په 2011 کال کې افتتاح شوی د نړۍ له 18 شاهکار کتابتونونو یو دی او په زړه پورې دا ده چې یوازې یو رنګ پکې کار شوی، سپین رنګ، او نور رنګونه چې لیدلی شئ هغه د کتابونو رنګونه دي. د کتابتون مساحت شاوخوا 3201 متر مربع دی. ټول 9 منزله دی چې په منځ کې 4 منزله دي چې هغه د دغې هال شاوخوا ته دي. بیا د دې په سر نور 15 منزلونه دي چې ټول تقریبا 9 منزله کېږي. او جالبه دا ده چې باندې او دننه ټول سپین رنګ لري او دا جوړښت یې ډېر عالي دی. کله چې ورننوځئ دلته یو بل ډول احساس کوئ. او بیا پورته چې ولاړ شئ هغلته یو څه مغلق دی، یعنی دا ډول ساده نه دی لکه لاندې چې دی. دغه تضاد یو احساس سړي ته ورکوي. کولی شئ کمپیوټرونو باندې کار وکړئ او که پورته ځئ د نورو منزلونو نه لیدنه کولی شئ. ټول 8 منزله دي چې بېلابېلې برخې لري. د بېلګې په ډول په 8 منزل کې هنر دی او لاندې کې اداري ده، په 9 منزل کې اداري برخه ده. بیا پسې ادبیات یو نړۍ ده او پوهنه ده، ژوند دی، ماشومان دي، میوزیک ده او ځینې نورې برخې لري. راځئ لومړی د هنر برخې ته ورشو. ممکن له هغه ځایه د ټول کتابتون ننداره وکړی شو. د شتوتګارت لایبرري یا د شتوتګارت کتابتون په 2011 کې جوړ شوی دی. شاوخوا 80 میلیونه یورو لګښت پرې راغلی او په شتوتګارت کې تر ټولو ستر کتابتون دی. Hello.
دا همه له ګرځندوی سره د شتوتګارت ننداره. زموږ سره بیا هم اوسئ. د نورو ښارونو سیلونه به هم په ګډه کوو. تر بیا ښه وختونه.